نو که یو تن د اختر په ورځ باندې بالغ شول یا د اختر په دویمه ورځ باندې یا د اختر په دریمه ورځ باندې ځکه قرباني چې دا د اختر اوله ورځ دویمه دریمه تر دې ورځې پورې قرباني کوي. نو اوس که یو الګ داسې دی چې د اختر په ورځ باندې بالغ شو یا په دویمه ورځ یا په دریمه ورځ خو دا نور پریوتونه مخکې نو په ده باندې قرباني واجب دی. یو څاروی داسې دی چې هغه شنډ مثلا غوا ده بیزه ده یا میخه ده دا شنډې بچي چې نه راوړي نو د دې قرباني بالکل جایز ده. لکه څنګه چې د یو خسي مثلا غوایی دی سنډه دی پیسه دی دا یې خسي کړی نو څنګه چې د دغې قرباني جایز ده داسې د دغې شنډ چې کوم مؤنث څاروی دی د ده هم څه ده قرباني جایز ده. اوس که یو سړی وایي چې زه داسې کار کوم چې ځان نه اوه ګډې اخلم یا اوه بیزې اخلم یا اوه ګډان اخلم د هغې نه به قرباني وکړم نو بالکل دی اخیستی شي خو د ده واجب قرباني د یو نه به ادا کېږي. څه یو نه به ادا شي دا شپږ چې دی کې مې حلالوي دا قرباني کوي دی نو دا به نفل شمارلی کېږي نفل قرباني به شمارلی کېږي. ټیک شو. اوس که اوه تنه مثلا په یو ټل کې راجمع شوي دي قرباني کول غواړي اوه کسان دي شپږ کسان دي پنځه دي نو په دې کې یو تن مړ شو یو تن دي مثلا اوه کسان دي او په اوه کسانو کې یو مړ شو شپږ پاتې شول نو اوس چې د دوی قرباني د اختر په ورځ کوي نو اوس ورثاو ته د دا حصه پاتې شوي ده اوس په ورثاو نه اجازت اخیستلی کېږي که ورثاو اجازت ورکړو چې او بالکل تاسو خپله قرباني هم وکړئ او زموږ د دې مړي د طرف نه هم قرباني وکړئ کولی شي. خو که هغو اجازت ورنکړو نو بیا او دو حلاله کړله دا قرباني نو بیا نه د دو قرباني وشوله نه د هغې مړي قرباني وشوله د ورثاو نه به لازمي اجازت اخیستل غواړي.